نو که یو مولا داسې خبرې کوي او د یو نیک سړي کرامت ذکر کوي دوی به څه چلو کي د هغه مولا اواز به راولي خلکو ته به یې وګورئ دروغجن ته عقل دالي او بیا به خلطه یاد وساته اے فیسبوک والا اے ظالمه اے د دین دشمنه اے د قرآن دشمنه اے د پیغمبر د دین دشمنه دین پورې خندا مه کوه د اولیاء او کرامت پورې خندا مه کوه د نیکانو د خبرو پورې خنداګانې مه کوه هغې نه مذاق مه جوړوه الله به دې راونیسي او نن سبا هغه خنداګانې ورپسې لګوي چې هغه د کافرو خنداګانې دي کافرانو چې په فلم کې خندلي دي کافرو په فلمونو کې خندلي دي هغه د کافر د فلمونو خندا دې پورې ولګوي او خلط خاندي ورپورې دین پورې چې چا استهزا وکړه او ټوکې وکړې کافر مرتد ښه ده پې طلاقه د مولیان نه لوبې کوي ته مولی دین پورې ټوکې کوي قرآن پورې ټوکې کوي ظالمه شریعت پورې ټوکې کوي او بعضې داسې ظالمان دي په دې فیسبوک باندې چې زه به یو تقریر وکړم نیم به کټ کړي نیم به پرېږدي خبره به نیمه راوالي زما به نیمه راوالي او په هغې پورې وګوره که نه دا خبره سپېره ټوله به وره که نه ولې ظلم کې زما خبره په نیم زه یا بل مولا یا بل مولا په نیمه کې د راواله شته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ووره لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مونځ ته مه نږدې کېږئ په دې حال کې چې تاسو په نشه کې یې اوس یو سړی دا سکارات حذف کي لر کي او لا تقربوا الصلاة مونځ ته مه نږدې کېږئ معنا غلطه شوه که نه شوه دقسې به زما تقریر د بل مولا تقریر به یو رکوټې ټکې به مونږ ویلي څه به م ویلي چې د قرآن شریف تلاوت مه کوئ چې یاره تاسو په خوب دله درځي نو دا یو ټکې به د خوب والا کټ کي او وایي به چې پلانکي مولا وي ګوره که نه د قرآن شریف تلاوت مه کوئ په نیمه کې به کټ کي مولا پسې به مخ باندې به وله سره چرخی راکاږي او پورې به خلک خندئ ظلم دې وکړه زیاتې دې وکړه په دې مولا دې دروغ ووایې خیانت دې وکړه دوکه دې وکړه د خدای ظالم او د خدای دشمنه تا ته مخکې د حدیثو کتاب پروت دی او دروغ وایې دوکه کې ځان په دې اوچته چې د بل مولا سپکاوی وکړم کم مولا چې په فیسبوک داسې خبرې کوي چې زه ځان اوچت حساب کړم او د بل عالم سپکاوی وکړم د ده نه غټ بدبخت او ظالم بل نشته دا څه کې خلکو ته حرام وښایه چې بربنډ مه ګرځئ خلکو ته حرام وښایه چې زناکاری مه کوئ د خلکو اصلاح وکړه ظالمه خلکو ته دا ووایه چې شرکیات مه کوئ خلکو ته دا ووایه چې بدعات مه کوئ خلک پوهېږه په دې رسوماتو په دې خرابو چې دې نه ځان وساتئ خلک پوهېږه په دې چې هلکان او جینکۍ بربنډ یو ځای مه ګرځئ ادې پرېښودل نو په مولا پسې ونښتې ظالمه په مولا د خلکو اعتماد ختمې مولا سپکې د خلکو په منځ کې او د ډمانو خلکو خندا ورپسې لګې خلط 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 چې چا هم د علماو اهانت او توهین وکړو واوره او د دین سپکاوی وکړه او کرامت یا معجزې پورې خندا وکړه زه ورته ثابتوم ماله دې راشي دې ورته په قرآن او په حدیث او په سنت یې ورته ثابتوم دا کافر دی دا مرتد دی دا د شریعت نه وتی دی د دې سپکاوی کې دا ډېر لوی ظلم نن په فیسبوک شروع دی زه به یو خبره وکړم نوم به د چا وانه کړم ټولو ته وایم فیسبوکونو مولیانو ته زه به یو خبره وکړم زه خو داسې خبرې بعضې وختې وکړم زه له چا نوم نه علمه ولې زه ریا نه کوم د چا سپکاوی نه کوم عامه خبره کوم د چا نوم نه علم عامه خبره کوم چې دا چل نو ابه څوک څه چل به وکړي زما بیان به دلته ولګئ او بل ملا به راولي هغه کې به هغه غلطي وي ویې وګوره په درد کوي خو هاشم ما په هغه رد نه دی کړی زما هغه بیان به راکټ کړي او بل ملا به ولګئ وګوره که نه ما به ویلي چې داسې مه وایې او داسې بل مولا به ولګئ دا پلانکې په هغه رد کوي د هغه اپریشن کوي ما خو په چا مخصوص نه ځای ذکر کوم زه خو عامه خبره کوم زه خو وایم چې څوک د بخاري مبارک و احادیثو ته منګړت و یو دروغ ورته وایي نو دا ظالم دی اوس به ته د ما دا بیان راولې نو بل سړي سره به ولګې نو وایي به چې د هغه پسې دا خبره کړې هر سړی چې دی لاندې هر سړی چې نن فیسبوکونو تبۍ جوړه کړې
مولیان هم غرق دي. مولیان په فیسبوک یو مولا د یو تصویر باندې چرخی راکاږي، بل مولا د بل په تصویر چرخی راکاږي او عوام په کمنټونه ورکوي، شرمول جوړ دي. ابۍ شروع ده فیسبوک خلک تباه کړل. په بار ملکونو کې به ناست دي، 2 کسه به ورته مخامخ ناست دي، 2 کسه، او سپېره به د قرآن شریف په آیاتونو اعتراضونه کوي او د پیغمبر په حدیثو به اعتراضونه کوي. د دین دشمني شروع ده، د قرآن سپکاوی شروع ده. مارونو د دې خپلو بچو اصلاح وکړي، خو د دې مولیانو به څوک کوي؟ دا چې څوک په فیسبوک دا لوبې کوي، دا که مولیان، د هغې به څوک اصلاح کوي؟ او سړی به د علماو کرامت ذکر کی، د اولیاو به ذکر کی، د پیغمبر معجزات به ذکر کی، نو ستا عقل ورته نه رسي، ستا عقل کې سوټې پرتې دي، نو ته به پورې خنداګانې کوې؟ په فیسبوک به ورته ډم راوباسې، ډم به پورې خلطېږي. خدای نه حیا وکړې، د خدای نه یاره وکړې، د علماو سپکاوي مه کوې، د خدای نه حیا وکړې، د بزرګانو د اولیاو سپکاوي مه کوې. دا هم ویما چې د منګلت خبرې مه کوې، چې یو خبره ثابت نه په کتاب کې د ځان یې مه جوړوې، دا هم ګناه ده. په کتاب ثابته نه ده او دروغ ده، نو دروغ ویل هم ګناه ده، هم ناجایز. بهر کې زمانونو درېمه څه دي؟ د قرآن شریف حق بل ترجمه باندې ځان پوهې کې، تلاوت ته پس په ترجمه پوهې کې. زمونږ په دې اردو کې لومبیا ترجمه شاه عبدالقادر رحمت الله علیه کړې. شاه عبدالقادر خو د الله خط دې مونږ ته را لېږلی. هلکه زه تاسو یو مثال درکړم. د یو سړي زوی په سعودي عرب کې، او دلته یې پلار ته خط راولېږه چې بابا ما له دغه راولېږه، د 400 سپلی راولېږه، او د نیست نسوار، د خیشکو نسوار راولېږه. زمونږ خو دا مشهور دی، د خیشکو نسوار یا د 400. پخوا یو ځای کې یو اخبار، اوس خو نشته اخبارونه، هغې کې لیکلي چې روزانه په 400 کې 15 منه نسوار جوړېږي. وای نو نسوار او څوک یې لا په سپېمو کې اچوي، شنه نسوار. هلکه دا ستا را سپېمې، دا د نسوارو خوټکڼۍ ده. مونږ خو چې سپېمو کې پوټې اوبه ونښلي نو بیا هم ساه نه راځي، او دې سپېمو کې دامره ګپ راولي بری راکاږي، په دې بله سپېمه کې بری راکاږي. یو ما ته وایي دې کې چې کومه مزه ده که وایي ته خو دا استعمال که چې په هوا والوځئ. مې زه په ځمکه خیم هوا ته بشیرجان دې په هوا الوځي، مونږ له دا ځمکه دا ما اورېدلي دي. ګورئ وایي اوس بعضې نسوارو کې خلک بادام ټکوي او غوزانو چکې پکې کوي. من د غوزانو بادامو چکې تاثیر نه مونو، او تاسو ظالمانو په نسوارو کې ټکوي، په چونډه کې اچوي. نه راولېږي درته چې مال سپلی راولېږي. دا خط راواغېست د زوی، رومال دې دې بند کړه او ښکلې خوشبو دې پرې ولګول او ښکل دې کړه او المارۍ کې دې کېښوه، چاته دې ونه ښوه. رښتیا وایي دا بابا هوښیار دی که قمقل دی؟ قمقل دی. هوښیار خو دې ته وایي که په اردو پوهېږي نو په خپله راواله وګوره چې د زوی مې څه لیکلي، او که په خپله نه پوهېږې نو چې د سکول استاذ ته کښېنوې راشه زوی مې خط لیکلی څه یې لیکلي، او تا خو المارۍ کې راواغېسته او سنبال دې کړه. نو چې زوی یې څه موده پس راشي باباجي زما خط ته راغلی او بچې څه جل دی وکړو، خو ما زوی المارۍ کې ایښودلې، کله کله رالم ښکلو مې، خوشبو مې پرې پورې کړې. یاره بابا ساده سړیا، ما خو سپلی پکار وې 400، د خیشکو نسوار مې پکار، د بنو نسوار مې پکار، خامتا مې پکار. بچې دقسې به د قیامت په ورځ رب العالمین د قرآن د دې خط تپوس کوي چې ما خط در لېږلی و د چا په ذریعه؟ د رسول الله مبارک ته د جبریل علیه السلام په ذریعه رڼا مې در لېږلې وه. نور نزل من النور بواسطة النور الى النور ليخرج الناس من الظلمات الى النور. ملا لېږلې وه تا څه دې کړي؟ الله ما خو راغشتی و، ریمال مې تاو کړی و، ټیک شوه ثواب پکې دی. ما خو عزت کړی و، ټیک شوه ثواب پکې دی. ما خو ښکل کړی و، ټیک شوه ثواب پکې دی. نور څو نو دغه چل مې کړی و. ما خو تا نه هغې کې بعضې څیزونه غوښتې، ما خو بعضې څیزونه غوښتې، تا پې څه چل کړی؟ زه خو نه هم
خبر ما خو عزت کړی نو د قرآن په ترجمه ځان پوه کې وره ښه شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه شیخ الهند اسوي شاگردان ورته کېناستل وی صاحب داسې یو عمل وښایه چې ته پرې مطمئن یې شیخ الهند هغه کس دی چې د هغه په شاګردانو کې څوک دی مولانا اشرف علي تانوي شاګرد شیخ الهند هغه کس دی چې مفتی کفایت الله شاګرد دی مولانا الیاس رحمت الله علیه شاګرد دی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شاگرد دے انور شاہ کشمیری شاگرد دے مولانا شبیر احمد عثمانی شاگرد دے د مصنفین استاد او شیخ الهند هغه کس دے چې په پاکستان او د انډیا د تحریک آزادی د انګریزانو تحریک آزادی سرخیل دے او شیخ الهند هغه کس دے چې د مالټې په جیل کې قیدو او کافرانو به شاډوله ورکول او دا حدیث لوی استاد اسوي وی پس مطمئنه تا هډې نیک اعمال کړی دا انګريز خلاف د جدوجہد کړی دی قید او بند تیر کړی دی درسونه دي کړی دي د حدیثو پس مطمئنه وی په یو سیز نه پر الی نوې خو چې شاګردانو مجبور کړو په یو سیز ویسه وی شاه عبد القادر رحمت الله علیه چې د قرآن شریف په اردو کې کومه ترجمه کړې ده هغه ترجمه خلکو ته اسانه کړې ده په دې مطمئنه انا که الله د قیامت پر ورځ تپوس وکړي چې محمود حسن څه دې راوړي دي نو زه په دې عمل مطمئن یم چې الله د عبدالقادر شاه عبدالقادر ترجمه اردو کې کړې وه خو لږه سخته وه نو ما هغه د قرآن شریف ترجمه لږه اسانه کړه چې خلک په قرآن پوه شي اے اردو والا معرف القرآن والے دا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ وګوره اردو کې شته پښتو کې تفسیرونه شته غنا والے وګوره او د قرآن په معنا ځان پوهیږي او د قرآن سره خپل لګاو پیدا کړي